السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو زه محمد یوسف بنیرس تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن درته د غنی خان یو داسې نظم وړاندې کوم، کم نظم چې غنی خان د 1500 کالو په عمر کې لیکلی دی. ډیر خوندور دی او سرنامه د اراده. دا د اراده دا نظم د غنی خان د لټون په کتاب کې په 200 پاڼه باندې رقم شوی دی. راځئ چې وړاندې دا نظم واورو او بیا پې خبرې وکړو چې غنی خان د 1500 کالو په عمر کې څومره تیز نظر لري. غنی خان وایي نه مې یار شته نه به وشي وسني یاران دې خوشي چې حاجت یې درته وینه ستا به پلار نیکه هم ښه شي کار چې خلاص شي داسې تښتي د لیندنه لکه غشي چې یاري په شلتالو شي دا یاري به یاري څه شي نن خو دومره یاران ډیر شو لکه سین کې ښه شي بشي سخا بادام دی وای نخلی یو بټکی او سلبه تشي په فایده دی ظاهر خان دی خو پکې اوبه شي ته په دغه لارې مزه غنی دا بدرله خشي. غنی خان د دې نظم په اخر کې لیکي چې د 1500 کالو عمر کې میدان نظم لیکلی دی. زما عزتمندو غنی خان یو نصیحت کوي هر پښتون ته او وای ورته چې نه مې یار شته نه به وشي وسني یاران دې خوشي. غنی خان وایي چې زما نه یار شته دی او نه به وشي. وجه څه ده؟ ځکه چې د وسنۍ زمانې یاران چې دي دا خوشي دي. خوشي مقصد دا دی چې فایده نه ورکوي، دی غرضیان دي ستا د فایدې دپاره دی ستا سره د یارۍ دوستۍ په لاره باندې یو قدم هم سفر نه کوي. چې حاجت یې درته وینه ستا به پلار نیکه هم ښه شي. دا څنګه خلق دی؟ کله چې د دې حاجت تا ته څه وي نو بیا به څه وي ستا به پلار هم ښه او ستا به نیکه هم ښه او ستا د نرتوب او د بهادرۍ او د شجاعت او د سخاوت او د غیرت دا قصې به وایي چې د پلار نیکه داسې و دی داسې دی. نو دا یاران څه دي؟ د دې یاري په اخلاص نه ده. څوک چې هم تا ته رانږدې شي نو ته هغه په یوه تله باندې تله هغه تله د اخلاص ته چې یاره د دې سړي زما نه څه حاجت دی او که چېرې تا ته پته ولګي او که پته درته نه وي نو د غني خان دا نصیحت واوره چې یار هغه وي چې بې غرضه وي او چې غرض وي نو یار نه دی ځکه چې دی خو د خپل غرض یار دی او چې کله غرض پوره شو یا پوه شو چې دی زما غرض نشي پوره کولی نو چې کله غرض پوره شو هم به نه یاري پرې کړي او چې کله په دې پوه شو چې یاره دی به زما کار ونه کړي نو هم به د سره یاري ونه کړي. کار چې خلاص شي داسې تښتي د لیندنه لکه غشي. نو دا غرضي یاران چې دي چې څنګه کار خلاص شي یعنې غرض چې وشي نو داسې به درنه تښتي لکه څرنګې چې د لیندنه غشي تښتي. لینده به تاسو لیدلي زموږ په دې سالارزو کې هم موخه ویشتل شي په دې میا خان او کاټلنګ سنګو کې دی کوم موخه ویشتل شي د ثوابۍ په دې علاقه ګدون کې او په دې ټوپۍ دغه علاقو کې موخه ویشتل شي. موخه یو دغه د یو لوبه ده او پای کې یو لینده او یو غشي. نو دا لینده چې راکاږي نو بیا د دې دومره زوري چې څنګه دا لینده پرېږدي نو څومره چې لینده کې طاقت نو دومره په زوره باندې دا غشی د لندې نه تښتي. لکه څرنګې چې د ټوپک شپېلۍ ده د ټوپک په شپېلۍ کې ګولۍ پرته ده او چې څنګه څوک ګوته دباو کړي نو هغه ګولۍ ته څنګه تښتي هغه ته ډېر په تیزۍ سره تښتي. مقصد دا دی چې د وسنۍ زمانې یار چې دی دوست چې دی ملګری چې دی د غرضه پورې یار دی او چې کله غرض پوره شو نو داسې به درنه تښتي لکه څرنګې چې د ټوپک د شپېلۍ نه ګولۍ تښتي وځي او وتښتي بیا واپس نه راځي او څرنګې چې غشی وتښتي د لیندې نه او بیا واپس نه راځي. چې یاري په شلتالو شي دا یاري به یاري څه شي. غني خان ولې دا درس ورکوي چې یاره د غرضي یارانو نه ځان ساتئ ځکه چې کم انسان ستا په غرض باندې یار شو نو دې ته وایي چې یاري په شلتالو شي
دا یاری به یاری څه شي. اوس تا سره شلتالان دي، تا سره باغ دی او شلتالان دي، نو شلتالان پاخه شو او خلق دله تاسو ګورئ که نه چا چې باغونه خصوصا د میوو باغونه چې یا د چا په کور کې د میوو ونې ولاړي، نو چې کله د ونې د دې میوو د پخېدو هغه وخت راشي نو د خپل خپلوان بیا تګ راتګ ډېر سیوا کوي، یار دوست ډېر ځي راځي. اوس د کور خاوند او د باغ مالک خو دا دوکه کېږي چې یاره دا په ما باندې مینې، خو څرنګه چې هغه باغ تاله شي میوې ختمې شي موسم لاړ شي بیا به یې روغ کال په سترګو وینئ نه. نو غني خان وایي چې یاره یاري چې کله د غرض شي نو دا به څه یاري شي چې یاري په شلتالو شي، دا یاري به یاري څه شي؟ دا خو یاري نه، دا خو دکانداري ده، دا کاروبار دی. نن خو دومره یاران ډیر دي لکه سیند کې خشي بشي، او غني خان وایي چې نن یاران څومره دي دومره ډیر دي لکه څنګه چې په دې سیند کې دا خشي بشي دا خشاک را روان دي اوبو په سر باندې، او په دې سیند کې چې دا جاړي بوټي ولاړي، نو هر څه چې دي لکه دا ډیر زیاتی. نو دقه د نننۍ زمانې یاران دي، نننۍ یاران دي دومره لکه سیند کې خشي بشي سخا بادام دی وای نخلې یو به ډکي او سل به تشي. غني خان وایي چې بھائی دا سخا بادام دي، دا به نه اخلې، لکه څنګه چې بادام سړی اخلي نو پوخا به دا موسم بادام کولا خو نه میلاویږي، دا به هغه هډوکي کې بند دي، نو څنګه هډوکی مات کې روغ بار هغه هډوکی به هغه پوست چې ورته وایي یا هغه دانه هغه به ښکلې په نظر راځي، خو چې ماتې کړي نو دننه سخایي. نو غني خان وایي چې یار د اوسنۍ زمانې غرضي یار چې درته هر څومره ښه په نظر راتلو نو ګورې یاري دوستي ورسره مه کوه، عزیز روزګار ورسره مه کوه، د سخا بادام په شان دی چې ماتې کې دننه بیا تش وي. او په فایده د ظاهر خان دی خو پکې اوبه اوبه شي. اوس یار کم یو یار دی خپل هغه دی چې ستا په فایده خوشحالیږي، په زړه کې هم خوشحالی او په ظاهر هم خوشحالی، او ستا په نقصان باندې د خفوي چې یا الله د ده ولې نقصان وشو، ستا په عزت باندې د خوشحالیږي چې خلق د عزت کوي، او د زړه هم خوشحالیږي او په ظاهر هم خوشحالیږي، او ستا په بېعزتۍ باندې د خفه کېږي. خو د اوسنۍ زمانې غرضي یاران څه کوي؟ د دې ستا چې څه فایده وشي نو په ظاهره باندې به وخاندي، خو په زړه کې دی ویلی شي اوبه اوبه شي چې خدای پاکه د ده دا فایده ولې وشوه. او بیا غني خان په آخر کې ځان ته مخاطب دی وایي چې ته په دغه لارې مه ځه، غني دا به درله ښه شي. ای غني خان په دغې د یارۍ په دې لاره باندې مه ځه، که ته ګورې په دې زمانه کې چې زما به یاران شي وفادار به یا به زما په عزت خوشحالیږي، زما په فایده به خوشحالیږي، زما په بېعزتۍ به خفه کېږي او زما په نقصان به خفه کېږي، نو داسې نشته دی، دا ټول د اغراضو یاران دي. اوس غني خان ته په دغې لاره باندې مه ځه، ستا دپاره به هم دغه ښیي. مقصد دا دی چې کله یو غرضي تا له راځي نو ته پې پوه شي دا یې غرض دی، که تا هغه کار کولی شي ټیک شو وکړه، یاري ورسره مه کوه، رشته ورسره مه کوه، ځکه چې که ستا دا خیال وي چې یاره دی به زما یار شي نو یار کېږي دی نه. او زما عزتمندو دا حالات ټول د دې چې څوک هم د چا سره اسباب ډېري مالي دولتي ګاډۍ بنګلې دیرۍ، نو د دې خلقو سره دا بازاري ډېره کېږي، بس هر سړی ورته خاندي، هر سړی ورته راځي، پوشي شی ډېر بد وایي، مخامخ ورته ته وایي دا د دې غلامان دي، د وروڼو نه ورته هم زیات خواږه شوي. نو هغې ټولو خلقو ته غني خان دا یو درس ورکوي چې یاره د داسې قسمه یارانو نه ځان ساتئ. بل دا دغې خلقو ته درس نه دی، بلکې دا هر پښتون ته دا یو تعلیم غني خان ورکوي چې یاره تاسو که یاري کوئ د چا سره، ستاسو سره یاري په غرضو کوئ نو مه کوئ، خو تاسو چې د چا سره خپلوي کوئ یاري کوئ نو بې غرضه یې کوئ، چیز غرض نه. او زما عزتمندو د غرض یاري لنډی او بې غرضه یاري دا دایمي وي، او په دې باندې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم هم خوشحالیږي. دا د غني خان کلام وکړو چې ستاسو خوښ شوي نورو ته یې ورسوئ. الله مو خوشحاله کړه.